دغه بعضې کمونیسټ طبیعته خلک هغه دا سوالونه کوي چې دا څنګه قبر دی خو در اوسم نه مار کې ولیدي نه لړم کې ولیدي او دا څنګه عذاب دی چې موږ نه ولیدي او دا څنګه جنت دی چې موږ در اوسه نه ولیدي هغه دا غواړي موږ ایمان په غیب باندې دی د قرآن هدایت دی د متقینو دپاره چې له خدایه سړی بیریږي پر خدای ایمان دغه دپاره هدایت دی د فاسقینو دپاره د مشرکینو دپاره د مرتدینو دپاره قرآن هدایت نه دی په قرآن باندې د نور کفر زیات سي د قرآن په اورېدلو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په اورېدلو باندې د کفر نور زیات سي نو هغه دا سوالونه کوي چې دا څنګه کېدلی سي خو زموږ ایمان دا دی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ایمان پر غیب باندې موږ رب نه دی لیدلی موږ ورباندې ایمان دی چې دا ځمکه او اسمانونه دا زموږ رب پیدا کړي د خپله نسي پیدا کېدلی زموږ دا ایمان دی چې یو وارې داسې وچکالي در باندې راولي چې جمع یو دوبی ټول در باندې تېر کړي یو څاڅکی نه در باندې ووري بیا یو وارې چې بیا امر وکړي بیا دونه اوبه در باندې تویوي بیا په دنیا کې بیا ډیمونه هم نسي ځایولی دا زموږ رب دی او زموږ ایمان دا دی چې یو سړی رأس دی او د هغه تابعداران بیا په ټوله دنیا کې غواړي یو رسول کریم صلی الله علیه وسلم راستولی دی نن په لکونه او په کربونه باندې مؤمنان او مسلمانان دا زموږ د رب کار دی نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا روایت بیان کړی دی د دغه خلکو دپاره یو ښه دلیل دا دی چې د دنیا ټوله ساینس دا وایي د اسلام خو دا 1400 کاله مخه دا ویلي وه چې 120 ورځې بعد نطفه منی د انسان د مور په نس کې دا انسان ځینې جوړېږي او ژوندی کېږي زموږ ساینس ټکنالوژي اوس ور ورسېدله ساینس اوس دا وایي چې دا رقم دی او بیا دا وایي 9 میاشتې د انسان ژوندی خوراک یې غټېږي د ویښتان یې راځي غاښونه یې زام یې جوړېږي دماغ یې جوړېږي سترګې یې جوړېږي کلمې یې جوړېږي رګونه یې جوړېږي دا د مور په نس کې جوړېږي دلته خو چې دا زموږ د یو ماشوم ناجوړه سي د ډاکټران ورباندې حیران دي دغه یو رګ یې نسي پیدا کولی چې دا قینوله ور ولګوي هغه لږ کمزوری دا رګ یې نسي پیدا کولی زموږ د رب کمپنۍ هغه بیا دا رقم ده زموږ د رب تخلیق بیا دا رقم دی چې د مور په نس کې هیڅ ډاکټر یې کفالت نه کوي هیڅ نرس او ډاکټر نسته الله جل جلاله یې د دغه وینې څخه یو وارې دغه نطفه ده بیا وینه ځینې جوړ کړي بیا یې خټه وینه کړي بیا یې غوښه کړي بیا اډونه کې راشلي کړي بیا روح ورته دغه کړي بیا یې ژوندی کړي او عجیبه دا ده چې دغه کوچنی دی اوس یې په دنیا کې په یو داسې ځای کې بند کړه چې هغه ته اکسیجن نه ورځي ژوندی نشي پاتې کېدلی خو چې دا د مور په نس کې بیا د دنیا دا ټوله دنیا ورته حیرانه ده چې بیا دا ژوندی پاتې وي در دې ځایه ښه روزنه کېږي ګوره یو ورځ چا به نه یې ویلي چې د ښځې په نس کې کوچنی ژاړي وږی هېڅ درد و تکلیف هېڅ دا څنګه دنیا ته راوځي بیا دا ټولو مصیبتونه ورته مخامخ سي نو زموږ د دغو دا د کفر عقیده چې پر دا ایمان چې په غیبه باندې نه وي موږ په دوی باندې دغه یو سوال کوو چې ته دغه حالت راته بیان کړې چې تا د مور په نس کې دا ژوند تېر کړي تا دا ګرده دنیا وایي چې ته ژوندی وې ته یو کیسه راته وکړه چې څنګه کیسه وه ولې یې نسې بیانولی نو موږ په خپل رب باندې ایمان دی لکه پر هغه باندې چې ایمان دی چې دا ژوند انسان تېر کړی موږ او تاسې ټولو ناستو کسانو تېر کړی دا ژوند دا د مور د نس ژوند مو تېر کړی نو پر دې هم داسې ایمان دی چې در مرګ وروسته الله جل جلاله د هغو کسانو سره چې درواغ وایي درواغ بالخصوص موږ او ستاسې د زمانې دی نو ډېر ښه مثال دی د فیسبوک کې درواغ ووایي او دا انکران یې بولي که څه بلا بولي دغه د خبریالانو دغه خلک بیا دغه درواغ چې وایي نه په یو چا پسې درواغ وایي په یو قوم پسې درواغ وایي په یو ملک پسې درواغ وایي په یو قبیله پسې درواغ وایي او بیا دا درواغ نشر سي در دنیا در هر کونجه ورسېږي اوس خو رسېږي پر یوه پوسټ باندې ګرده دنیا خبرېدلی سي د دغه خلکو چې دا درواغ وایي الله جل جلاله دغه عذاب ورکوي د عالم برزخ عذاب یې دا دی چې الله جل جلاله فرشته ورته مقرره کړي وایي درواغ دې شعروله ویل دي او بیا به خلکو په هغه درواغ شعروله لکه دغه د درواغو مزجان چې لیکلي چې دا 15 نومان دي د الله جل جلاله ته دا 12 کسان ته واستوه بیا به تا ته داسې خوشحالي راسي بیا به د دونه لوی غمه څخه خلاص خو دا هم درواغ وایي او یا په رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې درواغ وایي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي پلانکی کار دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویلي درواغ دي شرعي دغه د درواغ ویونکي عذاب دا دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا فرشتې وایي
چې الله جل جلاله په عالم برزخ کې دا عذاب ورکوي چې یو د عذاب فرشته ورته ولاړې دا خوله یې در غوږو ورڅیري پزه یې ورڅیري سترګې ورڅیري دوه روایته دي او دغه عذاب د قیامت تر ورځې پورې 100 کاله تیر شو 200 کاله بعد قیامت لکه د صحابه کرام د 1400 کاله بعد لا نه دی قیامت سوی د موږ ته لا ژوندي د قبر حالت 1400 کاله په قبرو کې تیر کړی